ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو سره موجود یم یاسر ټیکنیکل چینل لا نننۍ ویډیو کې موږ طریقه در وښایو آیا څنګه کولی شو چې تاسو ته په انګلیش کې څوک میسیج وکړي او تاسو بیا انګلیش میسیج پښتو ته واړوئ یعنې انګلیش لینګویج پښتو ته ټرانسلیټ کړئ نو بالکل نننۍ ویډیو کې به دغه طریقه در وښایو تاسو کولی شئ چې پښتو ژبه انګلیش ته واړوئ او انګلیش ژبه تاسو پښتو ته واړوئ یعنې په واتساپ کې تاسو څوک په انګلیش کې میسیج وکړي هغه تاسو پښتو ته اړولی شئ او پښتو ژبه تاسو انګلیش ته هم اړولی شئ دغه ټوله طریقه په نننۍ ویډیو کې درښایو که ویډیو مه سکیپ کوئ ویډیو لازمي وګورئ او څومره کسان چې دا ویډیو په ټیک ټاک کې ګوري نو مهرباني وکړئ پروفایل کې د یوټیوب چینل لینک دی په هغې کلیک وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ نو زه ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم تاسو به راشئ په موبایل کې دغه اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ ردی لینک تاسو ته ما په ویډیو ډسکرپشن کې درکړی د هغې ځای نه تاسو په اسانۍ سره انسټال کولی شئ چې کله هم تاسو دغه انسټال کړو دا به تاسو په موبایل کې اوپن کړئ په دې کې به تاسو دغه سایټ ته کومه ژبه تاسو سلیکټ کوئ یعنې انګلیش لینګویج تاسو سلیکټ کوئ یا تاسو پښتو لینګویج سلیکټ کوئ نو دغه به تاسو دغلته سلیکټ کړئ دلته که تاسو راشئ واتساپ کې تاسو دغه ټرای کړئ یعنې دلته تاسو کتلی شئ ماته په انګلیش کې دغه میسیج شوی دی دغه زه تاسو ته دغه سرچ نشان به تاسو دغلته ودروئ دغه به اټومیټیکلی پښتو ته اوړي تاسو کتلی شئ بیا که تاسو غواړئ چې دغه انګلیش ته واړوئ نو بالکل په یو کلیک سره دغه سرچ نشان تاسو به دغه باندې سلیکټ کوئ او دغه به انګلیش ته وړي تاسو کتلی شئ بالکل دغه به اوس زه پښتو ته واړم تاسو کتلی شئ دا به اوس بیرته زه سرچ کوم دا به انګلیش ته ټرانسلیټ شي نو په دغې طریقې سره تاسو پښتو لینګویج انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شئ او پښتو په انګلیش لینګویج پښتو ته ټرانسلیټ کولی شئ دا به زموږ نننۍ ویډیو خوښ شوي لایک کړئ او د اپ لینک تاسو ته په ویډیو ډسکرپشن کې دی په یوټیوب کې او ټیک ټاک کې دغه زموږ چینل لینک دی دغه ځای تاسو سبسکرایب کولی شئ او ویډیو کتلی شئ او ډسکرپشن نه دغه اپ تاسو انسټال کولی شئ اوس تر بلې ویډیو پورې مال راکړئ اجازت د الله په امان